السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل فلش ته یو وینډوز بوټ کو. نو دلته ما سره یو 15 جی بی 14 جی بی فلش ده. زه غواړم چې دا بوټ کوم. نو د دې لپاره تاسو برای شي کیبورډ ته په کیبورډ کې به د وینډوز او آر بټن دواړه یو ځای کېږئ او په رن کمانډ کې به تاسو ولیکئ چې ډیسک پارټ سی ام ډي به تاسو ته راخلاصه شي. دلته به تاسو ولیکئ چې لیست ډیسک. دلته موږ ته دوه ډیسک راکوي. 0 زموږ د کمپیوټر هارډ ډیسک ده او ډیسک 1 چې ده دا زموږ فلش ده 15 جی بی. نو سلیکټ ډیسک 1 کله چې اول ډیسک سلیکټ کړ اوس به دا کلین کو. کلین څخه وروسته موږ دې ته یو پارټیشن جوړو. create partition primary پارټیشن جوړولو نه وروسته موږ به ورته لومړنی کوم پارټیشن چې دا هغه به ورته سلیکټ کړو. select partition 1 هغې نه وروسته رای به شو دلته دا ډیسک به فارمیټ کړو. فورمیټ fs equal to new technology interface کې به تاسو فارمیټ کوئ. دلته ورسره کویک ولیکئ. که چېرته کویک ونه لیکئ نو دا به ستاسو نه ډېر وخت ونیسي. کویک چې دا موږ ته دا زر فارمیټ او که چېرته کویک ورسره ونه لیکو نو بیا به ډېر وخت ونیسي. خیا څه مشکل ده پکې. select partition 1 format fs equal to new technology file system quick. یا دا موږ سره فارمیټ شو. تاسو برای شي دې ته اساین به کوئ. اساین څخه وروسته اکټیو به کوئ. اکټیو څخه وروسته به ایگزیټ کوئ. نو اوس برای شو دلته زموږ فلش جوړ ده او لاړ به شو کوم ځای کې چې موږ سره وینډوز ایمیج وي هغه به را اوپن کړو. هغې نه وروسته دا فایلونه چې کوم دي دا به ټول سلیکټ آل کوئ. ایکسټراکټ باندې به کلیک وکئ او را به شئ آل فایلز نه وروسته به دا ایچ ډرایو کوم چې دا په اتوماتیک ډول د فلش چې دا راجیک شوی ده. که چېرته تاسو سره 2 فلش یا 3 یا کوم ډرایو هم کنیکټ کړئ نو تاسو کولی شئ بیا هغې ځان سلیکشن وکړئ. دلته وګورئ دا ایچ ډرایو ده او دا په اتوماتیک ډول سلیکټ شوی ده. که چېرته ستاسو ډرایوونه ډېر وي نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه بیا انتخاب کړئ. نو دا تیار انتخاب ده اوکې کوم. نو دا فایلونه به ټول زما په فلش ته کاپي کېږي. بعد هغې نه به زه کمپیوټر خاموش کوم او کله چې کمپیوټر خاموش کړ فلش به زه کمپیوټر ته بیرته ورکوم او کمپیوټر به ریسټارټ کوم. د بوټ بټنه به وهم چې کله بوټ بټنه مې وواله نو هلته ماته اپشن راځي. زه به په اپشن کې نه هارډ ډیسک اخلم نه سی ډي روم نو یوازې به یو اس بي ډرایو اخلم. د یو اس بي کله چې ما یو اس بي ورته انتخاب کړه هغې نه وروسته به زما وینډوز په اتوماتیک ډول سره سټارټ کېږي.